الذين جعلوا القرآن عضين. د میدان وردګ ولایت د ممتازو زده کوونکو لپاره په کابل ښار کې د کانکور د چمتووالي اسانتیاوې د ځوانان د میدان وردګ ولایت د څلورو ولسوالیو د بیلابیلو ښوونځیو د 12مو ټولګیو فارغ شوي ممتاز زده کوونکي دي چې د ښو پوهنیزو وړتیاو څخه برخمن دي خو د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د راتلونکي کانکور ازموینې لپاره د یوه اندازه لګښتونو په ورکولو سره روزنیزو کورسونو کې ګډون وکړي. اراده ښوونیز مرکز او همدارنګه د کلي خیریه بنسټ له لوري د ځوانانو ته د کابل ښار په غوره کورسونو کې ورته د کانکور چمتووالي د زده کړو زمینه برابریږي. د هغو زده کوونکو څخه چې هغوی لایق دي وړتیا لري خو د کانکور دپاره د لازم چمتووالي هغه مالي توانایي نه لري د هغو لپاره اراده اکاډمي د کلي خیریه بنسټ سره په همکارۍ داسې یو پروګرام جوړ کړی چې موږ د دغو د لومړۍ نمرې نه تر 5مې نمرې د دوی نه یو رقابتي ازموینه اخلو د کانکور. هغه کسان چې لوړې نمرې یوسي هغه د کابل ښار په یو معتبر ښوونیز مرکز کې د کانکور د آمادګۍ پروګرام ته معرفي کوو. د دوی د کانکور د آمادګۍ د کورس فیس هغلته د اوسېدو د استوګنې فیس یې د لیلیې او مناسبه جیب خرڅ همدارنګه کوم نصاب کتابونه چې لازم د انټرنیټ اسانتیا دا ټول موږ ورته برابروو. یوازینۍ موخه د دغه کار څخه دا ده چې هغه کسان چې وړتیا لري خو مالي توانایي نه لري دغه د مالي توانایي نه درلودل باید د لوړو زده کړو په وړاندې د دوی یو خنډ نشي. موږ غواړو چې دغه کسان چې موږ یې ملاتړ کوو دوی په لوړو نمرو سره وکولی شي غوره پوهنځیو ته لاره ومومي او په راتلونکي کې د خپلې کورنۍ او د هیواد خدمتګاران شي. دغه پروسې ته د ګډون لپاره ځانګړې ازموینه واخیستل شوه چې بریالي زده کوونکي به په کابل ښار کې د کانکور چمتووالي کورسونه وایي. پروګرام چې موږ ته نیول شوی دی په واقعیت کې یعنې یو ښه کار شوی دی. موږ ډېر ورڅخه خوشحاله یو او د آینده کې راتلونکي کې د دوی څخه موږ غوښتنه ده چې د وردګ ولایت کې ډېر ښه او بااستعداده خلک شته تر څو د خلکو پوهه او علم به ځای لاړ نه شي همداسې نور پروګرامونه ونیول شي. د اراده ښوونیز مرکز مسؤلین وویل چې په راتلونکي کې به دا ډول پروګرامونه لا زیات کړي او د ولایت تر ټولو ولسوالیو د 12مو ټولګیو فارغانو ته به د کانکور د چمتووالي اسانتیاوې برابرې کړي. سږ کال د موږ برنامه ازمایشي ده او لومړی پړاو دی نو موږ سږ محدود په سیټونه لرو چې زیات هغه نه دي نو کال ته به انشاءالله موږ د برنامه د غونډ ولایت په کچه باندې دربار ونیسي. کومو ځوانانو چې په دغه ازموینه کې ګډون کړی وو خوښي څرګندوله چې د دوی لپاره د غوره او معیاري زده کړو ښې اسانتیاوې برابریږي. هغوی ویل د تیرو ناخوالو له امله په دغه ولایت کې ډیری ځوانان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د کورسونو د لګښتونو ورکولو توان نه لري. مونږ ډېر خوشحاله چې دا موږ ته نیول شوی ده. مونږ د دې ملت د دغه برنامې څخه زیات خوشحاله یو چې دغه موږ ته نیول شوی ده. مونږ نور هم زده کړې وکړو په خپل درسو کې نور هم کوشش وکړو. اراده اکاډمۍ څخه زیات مننه کوم چې زموږ لپاره دغه پروګرام پلي کړی دی ځکه چې دغه د ډېر زیاتو خلکو اقتصادونه ژوبل دي. د دغه اقتصاد له امله کیدای شي ډېر زیات خلک خپل زده کړې ونشي کړی. د همدې لپاره چې اراده اکاډمۍ دغه پروګرام ورته تیار کړی او جوړ کړی دی موږ زیات ترې خوشحاله یو. مننه کوو هر وخت دوی څخه چې موږ ته داسې پروګرامونه جوړ کړو. د نورو هغه څخه هم داسې هیله کوو چې د شاګردانو دپاره د خلکو دپاره داسې پروګرامونه پلي کړي. زموږ ځوانان ډېر بااستعداده دي او د دې یوازینی مشکل او علت د زده کړې د پاتې والي هغه اقتصادي مشکلات دي. د دغه ازموینې مسؤلینو وویل چې په پوره شفافیت سره یې ازموینه واخیسته او د پوهنې ریاست سره په همغږۍ ممتاز زده کوونکي دغه پروسې ته معرفي شوي دي. موږ هره ممکنه هڅه کړې ده چې دا یو کاملا شفافه او رڼه پروسه اوسیږي حقدار ته ورسیږي او انشاءالله هغه کسان چې د دغه پروګرام څخه کامیابیږي هغوی ته په ورپسې پړاو کې هم موږ د کابل ښار په کچه یو داسې کورس ټاکلی دی چې هغه ډېر لوړ امکانات لري ډېر ورزیده ښوونکي لري او په تیرو کلونو کې په کانکور کې زده کوونکو ډېره ښه پایله ورکړې ده. په دغه ازمایښتي پروسه کې بریالیو زده کوونکو ته د استوګنې ځای او نور لګښتونه هم د یادو بنسټونو له لوري چمتو کیږي.